اسرائیل امریکا ته خبر ورکړی چې ایران د ټرمپ د وژلو هڅه کوي. د باخبره سرچینو په وینا اسرائیل متحده ایالاتو ته نوي استخباراتي معلومات ورکړي دي چې ښایي ایران د ولسمشر ټرمپ د ترور لپاره یوه نوې طرحه ارزوله. د امریکایي شبکې CNN او وال سټریټ جورنال د راپور له مخې دا به د واشنګټن او تهران ترمنځ د جګړې د زیاتېدو لامل شي. ایران له کلونو راهیسې په ښکاره ډول د ټرمپ پر وړاندې د غچ اخیستلو ګواښونه کړي دي، ځکه چې د ولسمشر د لومړۍ دورې پر مهال د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د مخکښ قومندان قاسم سلیماني د وژنې امر شوی و. په واشنګټن کې د اسرائیلو سفارت د اسرائیلو له لوري د اعلان شویو معلوماتو په اړه د تبصرې کولو ډډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ هم د تبصرې غوښتنې ته ځواب ورنکړ. مخکې د امریکا ولسمشر د تېرې چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې د خپل ژوند د ګواښ د موجودیت موضوع یاده کړې وه. ټرمپ په ترکیه کې د انقارې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د خپل ژوند پر وړاندې د ګواښونو شتون ته اشاره وکړه. ټرمپ وویل هغوی غواړي د متحده ایالاتو له مشر یعنې له ما ځان خلاص کړي. زه د دوی په ټولو لیستونو کې یم. نن سهار مې ولیدل چې زه د دوی په هر یو لیست کې شامل یم. تر اوسه فکر کوم چې لږ څه بختور وم، خو ښایي دا حالات ډېر دوام ونه کړي. د ټرمپ او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ترمنځ اړیکې په وروستیو اونیو کې خرابې شوي دي، ځکه چې د ایران سره د جګړې د دوام په اړه د دواړو ګټې او لیدلوري سره واټن پیدا کړی دی.